د سرحدي ځواکونو د اتم کنډک د ټولۍ قومندان بریدمل راز محمد په دې اړه وویل چې سهار یې د برمل ولسوالۍ په انګور اډه کې د تلاشۍ پر مهال له یو هینو ډوله موټر څخه 80 کیلوګرامه چرس نیولي دي. هغه ویل چې د چرسو ترڅنګ په یاد موټر کې په لوی تخنیک سره 2 د تیلو ذخیرې چې د موټر په لاندنۍ برخه کې جوړې شوې وي 1500 لیټره ډیزل هم نیولي دي چې په قاچاقي ډول پاکستان هیواد ته وړل کېدل. له خوست نه په دې کې 80 کیلو چرس رابار سوي وو او 2 ټانکۍ لاندې ورته تړلي دي چې دی وایي د ډریور له خولې 1500 لیټره تیل انتقالوي. یعنې دغه 1500 لیټره تیل هم پاکستان ته انتقالول او دوم دغه 80 کیلو چرس هم پاکستان ته انتقالول چې په پاکستان کې دی وایي چې ما بنو ته وړل. د یاد کنډک رئیس ارکان ډګرمن بسم الله هم د یادو نشئی توکو او تیلو د نیولو ترڅنګ وویل چې موټر چلونکی 2 پیژندپاڼې لري چې یوه د افغانستان تذکره او بله د پاکستان شناختي کارت دی. نوموړي وویل چې یاد موټر چلونکي چرس له خوست ولایت څخه د پاکستان بنو سیمې ته وړل چې د سرحدي پولیسو له لوري د تلاشۍ پر مهال لاس په لاس ونیول شول. دا مواد توصیه کسې مخ ورته دي د ډریور نه مې چې پوښتنه وکړه د خوست ولایت د تانۍ ولسوالۍ نه کوم یو نفر ورته ورکړي دي چې دا ته انتقال کا د انګور اډې د لارې د پاکستان د نه پیکن دی بنو ساحه ته الته یو نفر ورته په ګوته کړی دی د حاجي محمد په نوم سره هغې ته انتقال کا. موټر چلونکی بسم الله خان نومیږي چې د افغانستان او پاکستان دواړو پیژندپاڼې لري. هغه وویل چې یاد نشئی توکي د خوست ولایت څخه بنو ته وړل او تیل یې ځکه پاکستان ته وړل چې دوی ته په ټیټه بیه پرېوځي. نوموړي وویل چې تذکره په برمل ولسوالۍ کې یو قومي مشر ورته جوړه کړي ځکه چې د قبایلو ډیری خلک هم تذکرې او هم د پاکستان شناختي کارت لري او د دوی قومونه د کرښې دواړو غاړو ته پراته دي. د خسلر او خسلر شخندر ولسوالۍ درګي ولسوالۍ او کیزو پن وړه. تاسو هلته پاکستان شناختي کارت هم لري او یاستیم د تخیل په برمل کې تذکره څه ور جوړه کړه؟ په برمل خلکو مشر عزیزون یې کنه لکه یو کوم چې یا خارجي کسي یا زادرون کسي او دای خالي دلر وشتي دي مجولي او دای ولې کیستیر دي په دولري دي بیا په وخت کې دا رقم ملک او جوړه کړه ملک ترته جوړه کړه رقم ملک. د یادونې وړ دی چې پکتیکا له ګاونډي هیواد پاکستان له شمالي او جنوبي وزیرستان سره 315 کیلومتره ګډه پوله لري چې په کرښه پراته خلک د افغانستان او پاکستان دواړو پیژندپاڼې لري.